تاسو به فري خان فري پیژنئ چې هغې بله ورځ پېښور کې کومه شو وه په هغې کې دې کوم قسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به فري خان فري پیژنئ چې هغې بله ورځ پېښور کې کومه شو وه په هغې کې دې کوم قسم ډانس کړی دی. ملګرو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ. ملګرو تاسو خو دغه ویډیو وکتله او په دغه ویډیو په پوه شوي هم وي چې فري خان فري دغه کم قسم ډانس وایرل شوی دی او دې کم قسم ویډیو کړې ده، دې کم حرکتونه شروع کړو ولې چې دغه ینګ یوت دغه ځوانان چې دي خپل ځان ته متوجه کوي د لږ لایک دپاره د فالوور دپاره او د لږو پیسو دپاره په خپل عزت باندې دې څه نخرې وکړي. الله دې خیر کړي، الله دې په موږ رحم وکړي ولې چې د داسې خلکو د لاسه زموږ معاشره ګنده شوه، د داسې خلکو د لاسه زموږ ینګ کم ځوانان چې دي هغه ډېر غلط اثر په هغو دماغو باندې کېږي. نو ملګرو کم کسان چې دي هغو دغه اکثر په کمنټ کې مونږ ته وایي چې یاره احسان بھائی دې ویډیو کې څه چل دی او تو ویډیوګانې مه کوه او تا چې دی ځانه کار کتلی دی. نو هغې ملګرو ته وایم چې تاسو نن دغه ویډیو ته وګورئ. دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل روانه ده. کومه فري خان فري چې ده نو دغه ډانس چې راغلی دی یوازې فري خان فري زه نه ټارګټ کوم، د دې سره نیلم ګل ده، کمې نورې سینګرې دي، کمې نورې دغه ډانسرې دي د هغو هم دغه شان ډانس راغلی، هغو هم دغه شان کپړې اچولي دي او دغه په سټیج چې کم خلک دغه ګوري نو په هغو هم زه نالت ویم په دغې پښتنو باندې چې آیا دغه پښتانه دا ډمان سپورټ کوي. نو ملګرو هله به مونږ پښتانه ښه شو، هله به مونږ پښتانه مخکې لاړ شو چې دغه ډمان مونږ پرېږدو. دغه ډمانو چې کله لایک فالوور کم شي نو دغو بیا دغه شان کپړې اچوي، دوی دغه شان حرکتونه شروع کړي څنګه به چالي شوه. نو ملګرو تاسو دغه فري خان فري هم وکتله، د دې دغه ویډیو هم تاسو وکته چې دې څنګه ډانس کړی دی. ملګرو د نه کتو دی الله دې په مونږ مسلمانانو باندې رحم وکړي او د داسې خلکو به مونږ خلاف ویډیوګانې کوو، د داسې خلکو به مونږ خلاف یو او داسې خلک چې دی دغه به مونږ نه سپورټ کوو. د داسې خلکو ویډیو درته په موبایل فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک درته راځي هغه وله مه ګورئ، هغو له لایک کمنټ مه ورکوئ، د هغو دغه ویډیو باندې ویو مه ورکوئ. نو د دوی به په خپله دغه کمیږي او دغو به په خپله د دغې کار نه توبه وباسي. نو ملګرو چې مونږ پښتانه رالږو مونږ دغو له چې دی نو پروموټ ورکوو، د دغې له مونږ لایک ورکوو، دغې له مونږ کمنټ ورکوو، دغې له مونږ ویوز ورکوو، نو دغه خلک چې دی نو دا بیا ښه دغې کار ته ګوتې واچوي. نو ملګرو دغه ویډیو وه او دغې مې دغه ته یو څو خبرې وکړې. خو زما دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي نو خپل خوږ ورور احسان له ورکړي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.